نو د انسان نو خدای آدم علیه السلام ته د جنت نظام ښایي او بیبي ته د ښځو نظام ښایي چې دا درشل لوښي لرګي د خاوند خدمت میز دا به څنګه برابره نو د ښځو ټولې خبرې خدای حوا بیبي ته وښودلې او د سړو ټولې خبرې خدای آدم علیه السلام ته وښودلې چې ښه تیار شو بوټي ولا بانه شو نو خدای دنیا ته راولېږل نو آدم علیه السلام سرندیب کې راکړل شوی دی سرندیب د هندوستان یو جزیره وه اوس جدا ملک دی هلته یو غر دی کې لاړی نو په هغې د قدم نښه ده 6 فوټه 2 ګزه نو یهودیان عیسایان مسلمانان خیجي وایي دا زمونږ د نیکه آدم علیه السلام قدم دی ځکه دا دوی مني آدم علیه السلام او هندوان وایي دا د ګوتمبد قدم دی نو د هندوانو خبره دروغ ده ځکه ګوتمبد په خپله 6 فوټه نو د 6 فوټه انسان په 6 فوټه نشي راتلی نو دا هغه انسان ده چې قامت یې 80 ګزه نو 80 ګزه سره 2 ګزه خپه مناسب نو داسې نښه ده په دغه خلک خیږي سیاحین لکه په خټه کې چې سړي او هوا به یې مشهوره ده چې جده کې راکړو شوي هلته به سپیانو ما ته یو ځای ښوده یو مقبره کې وي دا هوا ده خو دا پته نه لګي ځکه د جدې اصل نوم جده دی بیا خدای د عرفات کې جبل رحمت چې دی او نښه ده پرې دا دواړه خدای هلته یو ځای کړي دي او بیا لاړل موصل ته موصل عراق یو صوبه ده ترکو سره متصله او هلته یو غر دی د هغې نوم دی جودي د جودي په غر کې انسان آباد شوی دی آدم علیه السلام او حوا 6.5 کاله جنت کې تیر کړي خو او د خاوند او د ښځې په حیثیت ټول رسم افغاني به یې ادا کوه خو اولاد هلته نه کېږي او دنیا ته چې راغلل اولاد یې شروع شو بیا 80 کم زر ټنګله کې آدم علیه السلام وفات شو نو که آدم علیه السلام واده نه وي کړی موږ به کوم دی بیا ابراهیم علیه السلام واده خدای ذکر کړي 2 ودونه لومبی واده سارا نوم او د تره لوری وه او بابل کې بابل بغداد سره داسې یو طرف کې زوړ ښار دی آبادي اوس هم شته نه هلته یې نمرود سره مقابله راغله او بیا ترې تللی بیا شام ته لاړ شام او د بغداد منځ کې یو دریاب دی فرات ورته وایي نو آخري ښار دی حلب ځان ته تللی حلب کې یو قلعه ده غټه او قلعه کې دننه د کور یو نشانات دي نو هلته علما وایي دا د ابراهیم علیه السلام کور دا بیبي ورسره بیا راغی دمشق ته دمشق بنیاد ابراهیم علیه السلام یې ابراهیم علیه السلام زمونږ د پیغمبر نه 2.5 زره کاله مخکې تېر شوی او زمونږ د پیغمبر 1.5 زره کاله پوره کېدونکي دي نو 4 زره کاله مخکې دمشق بنیاد یې تېری شو په اسلامي دنیا کې د ټولو نه زوړ ښار دمشق دی کابل د اسلام نه مخکې جوړ دی خو کابل د بت نوم دی او دمشق دا د ابراهیم علیه السلام د یو زوی نوم دی په هغه زوی په نوم باندې مشهور شو او نوی ښار اسلام آباد دی په اسلامي دنیا کې نو دمشق نه راغی فلسطین ته فلسطین کې یو کلی دی زه ورغلی د هغې نوم دی الخلیل او یهودیان ورته حبرون وایي هلته اوسېده بیا دا بیبي او خاوند د تبلیغ په سلسله کې مصر طرف ته تلل نو یعنې سویز نور پخوا او واړه واړه کلي بادشاه به دا ښځه او خاوند یو کلي باندې ورتلل هغه ظالم دا کلي مشر چې بادشاه هغه څوکیداران مقرر کړي چې چا سره خشته ښځه یې ماله تېراولی لکه د دیر نواب سرکوزي مردار نوابي خدای کوي نوابان د بلوچستان د دیر دا د جهان مردار قومونو نو چې دوی ولیدل هر پیغمبر ښکلي ګورئ او بیبي ښکلي الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم اسپیان ورته ودرېږه موږ خپل مشر ته وایو اوس ابراهیم علیه السلام ته پته نه کېده څه د غیبو نه خبر نو نو هغه بادشاه ته وایي یو جوړه راغلې ده شام فلسطین چې دومره خشته جوړه موږ نه ده لیدلې وایي ده ورته تپوس دې وکړې چې دا ښځه یې ښځه ده او که لور او خورې ده که خوري لوري نو غږ ورته مه کوې بس ښځه ترې راولې او که ښځه یې نو سړی مړ کړي
هلکه ما ته بیا وایه ملا بادره د ډوډۍ تیاره شي ما ته نو د هغې بادشاه د عقیده وه چې د سړي ښځې خاوند دي نو هغه ښځه کېږي نه نو چې د اسپیان نان د ابراهیم علیه السلام پې پیش نو ته ته وایي دا دې څوک ته څه کمه کوي ته وی دا مې خور ده بیبي ته وایي ګورې که تا نه تپوس وکړي ته به ورته وایې دا مې ورور دی ځکه چې دې وخت کې زه او ته مسلمانان یو مسلمانان وړه خویندې دي بل د ترو لور یم خیر وی خطه دلته یا او دا بوزو بادشاه چې هغه له لاړه دربار ته ملک بادشاه ورسه نو چې وی کتل حیران شو ځکه دومره ښایسته بیبي نه وه وی دا زما هغه خلوت خانې ته یې بوځه چې هلته لاړه بیبي او زنانه وه هغې څه کولی شي دی چې ورغې په بد خیال لاس کولی یې ورته هغه وی ودرېږه زه یو دوه رکاته مونځ زر یې دوه رکاته مونځ وکړو خدای ته یې سوال وکړو چې خدای اوسه پورې ما ته پردې سړي لاس نی را رسولی فلا تسلط علی هذا الکافر چې د دې مردار لاس راونه رسي چې ورنږدې کېده درس چې را پرېوت په خوله کې زګونه رانه دا بیبي وایي که دا زناور مردار شي خو دا سپیان ما هم وجني او خاوند هم رانه وجني او دا ښځو زړه نرم وي نو دوی وکړه خدایه ښې کې په دې خیال چې د کې به څه عقل راغلی چې خوشو ځان یې وساتوي دا په ما څه چل شوی دی دې بیبي ته لاس کولی هغه وایي ودرېږه زه یو دوه رکاته مونځ کوم چې مونځ یې وکړ چې دا رانږدې کېده بیا را پرېوت بیا د مړ حالت ته رسېده دا بیبي وایي که دا مړ شو خو ما وجنې وی خدایه ښې کړې چې خوشو درېیم ځل سرکوزي لاس وروړه دا بیبي وایي ودرېږه زه یو دوه رکاته مونځ کوم دا یاد لرئ ګور تعلیم دی تاسو ته چې تکلیف در باندې راشي باباګان به نه لړزوئ نو به زیارتونو له ځئ دوه رکاته مونځ به وکړئ او خدای ته به سوال وکړئ دا طریقه ده د قرآن شریف او د پیغمبرانو طریقه واستعینو بالصبر والصلاة باباګان لړزئ دا سرکوزي او زاړه پیرا جاهلان نه خدای ته سوال کوه د خیر و شر مالک خدای دی نو د پخوانه دا طریقه را روانه ده چې بیبي مونځ